السلام علیکم. په دې ویډیو کې زه غواړم تاسو ته په خدمت کې د تیرې ویډیو په امتداد باندې چې هغه څو سوالونه ول ما نه په خاص ډول غوښتل شوي وي، د هغو سوالونو باقي یو دوه درې سواله پاتې دي، هغه درته حل کړمه. هیله ده چې د عامو کتونکو د ګټې وړ هم وګرځي. د سوال شمیره ده، بیا هماغسې لږ به یې زر زر لولمه، لیکن سوال به لیکم نه، خو جواب به یې لیکم، په خوله به یې تشریح کوم چې سوال څه شی ده. د سوال به صرف شمیره لیکمه. 1250 نمبر سوال ده. په هغه کې داسې پوښتل شوي دي چې که چیرې یوه تابع ولرو د اف د اکس مساوي کیږي له کې اکس جمع ام سره. ګوره خطي تابع ده که نه، اکس متحول ده، کې سلوپ یا میلان ده، ام انټرسپټ یا تقطی ده. اف د اکس ده هماغه لکه وای مساوي کیږي ام اکس جمع سی غوندې شکل لري عینا. موږ ته راکړل شوي دي چې که چیرې اف د یو مساوي شي له 5 سره او اف د 4 مساوي شي له 1 سره، نو موږ به دغه فنکشن به څه رقم لیکو، دغه تابع څه رقم لیکلی شو، یعنې د کې او د ام قیمتونه موږ نه غوښتل شوي دي چې دا به کومه فارموله به څه شکل غوره کوي. ګوره دا اف د اکس خپله یعنې د دغه تابع د وای محور ده که نه، اف د اکس هم ورته وایي، وای هم ورته وایي، او دا د اکس محور ده. نو موږ د دې کې او د ام د پیدا کولو لپاره دغه دوه ټوټې د معلوماتو چې موږ ته راکړل شوي دي په همدغه تابع کې اچو. لومړی که چیرې موږ پوهیږو چې اف د یو مساوي کیږي له 5 سره، نو په دې باندې پوهیږو چې اکس ته که چیرې یو ورکو، دغه اف د یو باید مساوي سي له 5 سره، نو 5 مساوي کیږي له کې ضرب یو جمع ام سره. او همدارنګه اف د 4 مساوي کیږي له 1 سره، یعنې که اکس ته 4 ورکو اف د 4 یو کیږي، نو یو مساوي کیږي له کې ضرب 4 جمع ام سره. اوس ګوره موږ ته دوه معادلې لاسته راغللې چې یوه داسې شکل لري چې کې جمع ام مساوي کیږي له 5 سره، بله داسې شکل لري چې 4 کې جمع ام مساوي کیږي له 1 سره. اوس که چیرې دغه معادله په عمومي ډول له دغې معادلې نه تفریق کو یا دا معادله له دې نه تفریق کو، نو موږ به داسې ولرو چې د دې په تفریق کولو باندې د دې معادلې ټول علامې تغییر خوري. په دې تغییر باندې ګوره له کې نه چې 4 کې لاړې شي منفي 3 کې پاتې کیږي، ام نه چې ام لاړ شي خلاص به شي، مساوي به شي له 5 نه چې یو لاړ شي 4 پاتې کیږي. نو د دې لپاره کې مساوي شوه له منفي 4/3 سره، دا د کې قیمت شو. اوس د کې قیمت که چیرې په دغه معادله کې وضع کړو د ام قیمت به پیدا کړي، نو د کې په ځای منفي 4/3 واچو، جمع ام به مساوي شي له 5 سره، ام به مساوي شي له 5 جمع 4/3 سره، ځکه دا 4/3 د معادلې بلې خواته ځي نو مثبت کیږي، نو دې ته مخرج مشترک نیسو، دا به شي 15 جمع 4، نو ام به مساوي شي له 19/3 سره. نو له دې نه معلومیږي چې د مونږ دغه فنکشن یا دغه تابع چې کوم ته مونږ ته راکړل شوی د دې اصلي شکل داسې ده چې اف د اکس مساوي کیږي له منفي 4/3 اکس جمع 19/3. دا جواب ده. وم سوال ده داسې، وم سوال به زه په نوې صفحه کې حل کړم ځکه لږ ذره اوږد ده. په هغه سوال کې داسې موږ نه غوښتل شوي دي چې که چیرې موږ یو ګراف ولرو او یو معادله راکړل شوې ده، په دا ګراف مې د دې لپاره رسم کړه چې هغه معادلې خط بیا پکې رسم کړم. داسې معادله راکړل شوې ده وای وای مساوي کیږي منفي 0.5 اکس جمع 2. وای دا یو خط ده، یو
2 1 2 3 4 دا خط تقریبا دغه شکل لري. داسې یو شکل لري دا خط چې دلته له 4 نه تیریږي او دلته له 2 نه تیریږي. وایي که چیرې یوه نقطه ولرو چې هغه 2 او 2 نقطه ده، دغه نقطه ده P، کوارډینیټ یې 2 2 دي. وایي د دې نقطې لپاره که چیرې دغه لاین یوه آینه جوړه سي نو د دې تصویر به راځي. طبیعي خبره ده دلته چیرته که نه. وایي د دغې نقطې د کومې لپاره که چیرې دغه لاین آینه جوړه شي او دغه نقطه ترې ریفلیکشن وکړي، دلته یې ګوره عکس ښکاري، که چیرې دا آینه جوړه سي د دغې نقطې وایي کوارډینیټ پیدا کوي. نو دې نقطې ته به مونږ کیو وایو. د کیو کوارډینیټ له مونږ نه غوښتي دي چې کیو به څه کوارډینیټ لري. نور معلومات نه ده راکړل شوی، صرف دغه راته ویل شوي دي چې دغه لاین ده او دغه نقطه ده. نو د حل لپاره به څه کوو؟ د حل لپاره به لومړی قدم چې اخلو هغه به دا وي چې په دې باندې پوهیږو چې په کوم لاین باندې چې دغه نقطه واقع ده، دا بله نقطه، دا لاین عمودي لاین ده د دې لاین سره، یعنی دغه 90 درجې زاویه ده. نو د دې لپاره چې موږ د دغې نقطې کوارډینیټ پیدا کړو، موږ لومړی باید قدم په قدم راشو او د دغې نقطې کوارډینیټ اول پیدا کړو چې دا نقطه څه کوارډینیټس لري. دې ته به راځه او وایو، او نقطه د دغه خط د تقاطع نقطه. د دې د کوارډینیټس لپاره موږ څه کولی شو؟ لومړی باید موږ د دغه خط معادله پیدا کړو چې دا خط په دې خط باندې عمودي ده، د پی کیو خط. که چیرې موږ ته د دغه خط معادله راکړل شوې وي، ګوره دا خبره ما تاسو ته مخکې هم کړې ده چې که چیرې د یو خط معادله راکړل شوي وي، که غواړو موږ د هغه خط سره یو عمودي خط پیدا کړو، نو موږ د هغه له سلوپ یا له ګریډینټ سره څه کار کوو؟ علامه یې تغییروو او عدد معکوسوو. نو د پی کیو خط معادله به وي وای مساوي کیږي له ام ایکس جمع سی سره. ام به له دغه خط نه څنګه پیدا کوي؟ دې خط معادله خو راکړل شوې ده چې وای مساوي کیږي منفي 0.5 ایکس جمع 2. نو 0.5 ایکس جمع 2 یا داسې لیکلی شو چې منفي 1/2 ایکس جمع 2 که نه؟ نو د دغه خط میلان به داسې پیدا کوو چې اول به علامه تغییر خوري، دا به مثبت کیږي او بیا به دا معکوس کیږي. نو د دې خط معادله به شي وای مساوي کیږي له 2 ایکس جمع سی سره. ګوره علامه مثبت شوله، 1/2 باندې بدل شو. لیکن د سی د پیدا کولو هم ضرورت ده مونږ ته. سی به له دغې نقطې نه پیدا کوو، ځکه دا خط خو په دې باندې پوهیږو چې له دغې نقطې نه تیر شوی ده، له دې پی نه، او د پی کوارډینیټس مونږ لرو. نو راځئ چې د پی د کوارډینیټس عدد پکې واچوو. وای یې ګوره 2 ده، نو 2 پکې وضع کوو او ایکس هم 2 ده، وبخئ ایکس دا ده، وای دا ده. نو 2 به مساوي شي له 2 ضرب 2 جمع سی سره. نو سی به مساوي سي له منفي 2 سره. نو د دې خط معادله شوله کوم چې له دې اصلي خط سره عمودي ده، معادله یې شوله چې وای مساوي کیږي له 2 ایکس منفي 2 سره. او اصلي خط چې و هغه د مونږ وای مساوي کیږي منفي 1/2 ایکس جمع 2 سره. اوس موږ خو هدف دا و چې اول به د دغې نقطې کوارډینیټس پیدا کوو، بیا به د دې نقطې کوارډینیټس پیدا کوو. نو د دغې نقطې کوارډینیټس لپاره موږ متوجه کیږو چې دغه خط او دغه خط دواړه سره یو بل قطع کړي دي. نو په دغه نقطه کې د دغه خط معادله دواړه مساوي دي. نو موږ لرو چې وای
دغه معادله x د خواته راړو. ګوره یعنی وایګان په دغه نقطه کې د دواړو سره مساوي دي، نو د دې لپاره دغه ښي طرف هم د دغو معادلو باید سره مساوي وي. نو موږ لرو چې 2x منفي 2 مساوي کیږي له منفي 1 پر 2x جمع 2 سره. نو متوجه کیږو چې دا به شي 5 پر 2x چې دا منفي 1 پر 2x د خواته راوړو، 2.5x به شي 2.5x 5 پر 2x په شان لیکو، نو دا 2 به خواته واړو 4 به شي. نو ځکه به x مساوي شي له 8 پر 5 سره. اوس 8 پر 5 که چیرې په دغه معادله کې وضع کړو، موږ ته به د دغه نقطې x هم پیدا کړو. ګوره x شو 8 پر 5 د او د نقطې. اوس یې ګوره y څنګه پیدا کړو؟ y داسې پیدا کړو چې دغه 8 پر 5 به په دغه معادله کې وضع کړو، یا په دې کې یا په دې کې، دواړو کې موږ ته عدد راکوي. که چیرې 8 پر 5 په دې کې وضع کړو، نو موږ به ولرو چې y مساوي کیږي له 2 ضرب 8 پر 5 14 پر 5 کیږي منفي 2، دا به مساوي شي له 5 مخرج مشترک نیسو 14 منفي 10 مساوي کیږي له 6 پر 5 سره. نو د y قیمت شو ګوره 6 پر 5. اوس به موږ له دې نقطې نه به موږ د دې نقطې یا د کیو د نقطې کوارډینیټ به څنګه پیدا کوو؟ که چیرې ګوره متوجه شو موږ چون دغه فاصله باید له دغه فاصلې سره مساوي وي. نو که چیرې له دغه نه داسې یو مستقیم رایټ انګل ټرایانګل جوړ کړو، همدغسې یوه کاپي د رایټ انګل ټرایانګل دلته موږ ته لاسته راځي. د دغه رایټ انګل ټرایانګل کوارډینیټس څومره دي؟ همدغومره دوچنده چې د پی نقطې نه قطع راسې موږ ته به د کیو د وای کوارډینیټس راکړي، او دوچنده چې چپ ته راسې ګوره یو وارې دلته راځي له همدغې نقطې نه، او بیا دلته نور هم چپ ته راځي د ایکس قدر ته، نو موږ ته به د ایکس کوارډینیټ لاسته راشي. اوس موږ متوجه کیږو چې دا نقطه خو 2 ده که نه؟ x 2 ده. نو له x نه موږ باید دوچنده د دغه فاصلې تفریق کو. دا فاصله موږ څنګه پیدا کوو؟ دا د p د نقطې د x کوارډینیټس نه د o د نقطې x کوارډینیټ تفریق کوو. د p د نقطې x کوارډینیټ 2 ده منفي 8 پر 5 به مساوي شي له 15 لاس منفي 8 مساوي کیږي 2 پر 5. نو د دغه فاصلې اوږدوالی شو 2 پر 5. اوس به د پی له اکس نه به 2 وارې 2 پر 5 چې 4 پر 5 کیږي، دا به ترې تفریق کوو، دا به موږ ته د دې نقطې اکس کوارډینیټ راکوي. نو 2 منفي 2 ضرب 2 پر 5 به ترې تفریق کوو چې دا به مساوي شي له 2 منفي 4 پر 5 سره چې مساوي کیږي له 15 لاس منفي 4 مساوي کیږي له 6 پر 5 سره. نو موږ ته لاسته راغلل چې د دغه نقطې x کوارډینیټ چې ده هغه 6 پر 5 ده، او د y کوارډینیټ څنګه پیدا کوو چې هغه ده له دغه نقطې نه، یعنی له دغه نقطې نه یو وارې ده دومره فاصله کموو، او بیا هم دومره فاصله، یعنی 2 وارې دومره فاصله ترې کموو، هغه به موږ ته د وای کوارډینیټس راکړي. لیکن دا فاصله څنګه پیدا کوو؟ د دې فاصلې د پیدا کولو لپاره اول باید موږ د پی د وای له کوارډینیټ نه د او د وای کوارډینیټ تفریق کو. نو د پی د وای کوارډینیټ 2 ده منفي د او د وای کوارډینیټ 6 پر 5 ده چې دا مساوي کیږي له 15 لاس منفي 6 مساوي کیږي له 4 پر 5 سره. نو اوس موږ د 2 نه منفي 2 ضرب 4 پر 5 منفي کوو، ځکه 2 وارې ګوره دغه فاصله ښه له 2 نه باید تفریق شي. نو دا به مساوي شي له 2 منفي 8 پر 5 چې مساوي کیږي له 15 لاس منفي 8 مساوي کیږي له 2 پر 5 سره.
نو د او د کوارډینیټ وی د کیو د کوارډینیټ د کیو د نقطې وای کوارډینیټ څه ده هغه 2/5 راغی. نو دا مونږه د دغه نقطې عکس یا که چیرې دغه لاین آینه وای د دغه نقطې د عکس کوارډینیټ به 6/5 او 2/5 و. او بل سوال دا چې رانه ورک نشي دغه ده او پیدا مې کړ. بل سوال دا هغه کې موږ نه پوښتنه شوې ده دغه سوال شمیره ده 1258. هغه کې موږ ته راکړل شوي دي چې که چیرې اف د اکس مساوي وي له کې اکس جمع ام سره همداسې یو فنکشن یا تابع راکړل شوي وي او دا راته ویل شوي وي چې د ای برخه یې داسې پوښتي وایي که چیرې دا راته ویل شوي وي چې اف د 0 مساوي کیږي له 1 سره اف د ای مساوي کیږي له 3 سره او اف د ای جمع 1 مساوي کیږي له 5 سره. نو موږ به دغه معادله یا دغه فارموله څه رقم لیکو؟ مطلب دا ده چې دغه د کې او د ام قیمتونه به او د ای قیمتونه به څنګه پیدا کوو؟ له دې نه ګوره معلومیږي واضحه چې که چیرې اکس کې 1 وضع کو اکس کې 0 وضع کو اف د 0 به 1 وي نو 1 به مساوي شي له کې ضرب 0 سره چې په اکس کې 0 وضع کو جمع ام سره. نو له دې نه معلومات کیږي چې ام مساوي کیږي له 1 سره. واضحه ده که نه؟ همدارنګه که چیرې ای پکې وضع کو ای که چیرې په د اکس په ځای باندې وضع کو نو جواب 3 راکوي نو 3 به مساوي سي له کې ضرب ای جمع ام سره. ام څو ده؟ ام هم 1 ته یې راویستلی ده. نو له دې نه معلومات کیږي چې کې د مونږه 2 کیږي. او همدارنګه که چیرې اف کې ای جمع 1 وضع کو جواب 15 راوځي نو 15 به مساوي سي له کې ضرب اف جمع 1 ای جمع 1 وبخئ ای جمع 1 جمع 15 دا ګوره فارموله ده د اکس په ځای ای جمع 1 وضع کړل نو له دې د کې قیمت خو لرو 2 ده نو 15 به مساوي سي له 2 ضرب ای جمع 1 سره جمع 15. اوس که چیرې محاسبه وکړو نو د ای قیمت راوځي 15 دې خواته 15 دا به خلاص شي نو د ای د کې قیمت به راوځي وایي د ای قیمت به راوځي 1 که نه؟ او نو د ای قیمت به راوځي 1 جمع 15 نه دا جمع 1 ده وبخئ ځکه ام قیمت 1 ده ډېر وبخئ دا سلیپ غلطي ونیوه و نو ای به 1 راوځي نو د ای برخه کې 2 راووتله ام 1 راووته او ای هم 1 راووته. په بی برخه کې ویلي دي وایي که چیرې اف دی نو د دغه اخري جواب داسې ده چې دغه اف دی اکس مونږ داسې لیکلی شو 2x جمع 1 د ای قیمت 1 ده د کې قیمت 2 ده د ام قیمت 1 ده. په بی کې مونږ ته ویلي دي وایي همدغه معادله چې د اف اکس مساوي کیږي له کې اکس جمع ام سره که چیرې اف دی 1 مساوي شي له 5 سره اف دی ای مساوي شي له منفي 1 سره او اف دی ای منفي 2 مساوي شي له منفي 2 سره بیا به مونږ څنګه د ام او د ای او د کې قیمت پیدا کوو. د دې لپاره مونږ باید همدغه کار وکړو لکه دا څه رقم چې په مخکې سوال کې وکړو ګوره اف دی 1 مساوي کیږي له 5 سره نو 15 مساوي کیږي له په همدغه معادله کې چې کله د اکس قیمت لکه 1 غوندې واچوو 1 نو کې ضرب 1 جمع ام
چې له دې نه دا معادله لاسته راځي وایي کې جمع ام مساوي کیږي له 5 سره. او په دویم قدم کې که چیرې A په دې تابع کې وضع کو نو جواب یې منفي 1 راوځي، نو منفي 1 به مساوي شي له K ضرب A جمع M سره. نو له دې نه دا معادله لاسته راځي چې M جمع K A مساوي کیږي له منفي 1 سره. او په آخر قدم کې که چیرې A منفي 2 وضع کو په دې معادله کې منفي 2 جواب لاسته راکوي، نو منفي 2 به مساوي شي له K ضرب دی A منفي 2 سره A منفي 2 جمع M سره. نو له دې نه دا معادله لاسته راځي چې K ضرب A منفي 2 جمع M مساوي کیږي له منفي 2 سره. اوس دغه درې واړه معادلې دي او درې دانې پکې نامعلومه دي چې K ده M ده او A ده. له دې معادلې نه به د M قیمت پیدا کو چې M مساوي کیږي له 5 منفي K سره. 5 منفي K قیمت به د M په ځای باندې په دې معادله کې وضع کو چې کیږي 5 منفي K جمع KA مساوي کیږي له منفي 1 سره، چې په نتیجه کې موږ لرو چې K ضرب A منفي 1 مساوي کیږي له منفي 6 سره. نو له دې نه معلومات کیږي چې K مساوي کیږي له منفي 6 پر 1 منفي A سره. اوس هم چې د K قیمت هم پیدا کړ، د K قیمت به په دې معادله کې وضع کو. د K په ځای به دا قیمت واچو، د M په ځای به دا قیمت واچو. نو په معادله کې به صرف A ورکه پاتې شي که نه، ځکه چې دلته هم د K په ځای باندې دا قیمت وضع کولی شو. نو لیکو چې د K په ځای باندې 6 پر 1 منفي A لیکو په دې معادله کې. د K په ځای باندې 6 په دغه معادله کې وبخښئ 6 پر 1 منفي A لیکو. نو 6 پر 1 منفي A وبخښئ زه ښکاري تاسو ته که نه 6 پر 1 منفي A چې هغه هم د دغه K په ځای باندې وضع کړه. زه دالته یې ولیکم چې تاسو صحیح ښکاره شي. 6 پر 1 منفي A چې دغه د K قیمت ده په دغه معادله کې وضع کومه ضرب A منفي 2 جمع M 5 منفي K ده 5 به ولیکم منفي به ولیکم، د K په ځای به بیا دغه قیمت وضع کم 6 پر 1 منفي A به ولیکم، دا به مساوي شي له منفي 2 سره. اوس که چیرې دغه معادله مونږه د A لپاره صرف حل کو نو د A جواب به ګوره نور حل خو یې ساده ده تقریبا. ګوره دا په دې کې ضربیږي، دا 15 معلوم دی اخوا ته وړل کیږي، له دې سره جمع کیږي. نو د A قیمت څه پیدا کې ده خیر وبیکم دا به شي 6A منفي 12 منفي 6 پر 1 منفي A به مساوي شي له 15 سي اخوا لاړ شي منفي 7 کیږي، له دې منفي 2 سره سره جمع سي. نو له دې نه موږ ته لاسته راغله چې 1 منفي A ضرب منفي 7 مساوي کیږي له 6A منفي 18 سره، ځکه منفي 12 او منفي 18. نو له دې نه معلومات کیږي چې A زمونږه دا 7 منفي 7 نو A د مونږه راوځي منفي 11 له دې نه. اوس که چیرې همدغه A راواخلو مونږه په K کې وضع کو نو مونږه به په دغه ځای کې نو مونږه به ولرو چې K مساوي کیږي د مونږه له 1 پر 2 سره، ځکه 6 پر 12 به شي که نه نو 1 پر 2 به راوځي K. او که چیرې همدغه A راواخلو همدغه K راواخلو په دې کې وضع کو نو له 15 نه 1 پر 2 لاړ شي M به د مونږ راوځي له 9 پر 2 سره. نو هیله داسې دی
ګټې وړ مو ګرځېدلي. که دا ویډیو مو تر اخره لیدلي په چینل کې مه هېروئ چې سبسکرپشن وکړئ.